ښوونکو او زده کوونکو ته د اسلامي امارت د مشرتابه مهم حکم او سپارښتنه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالب لیکس هیکرانو لخوا د اسلامي امارت په رسوا شوو اسنادو کې یو هم د ښوونیز نصاب د جامو یا یونیفورم لایحه ده چې د ملا ه.بت د حکم پر بنسټ یې د هیواد له ټولو ښوونیزو بنسټونو د پلي کېدو غوښتنه شوې ده. د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د لایحه چې افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې په یوې سریزې 4 څپرکو او 9 توکو کې غوره شوې ده. د دغې لایحې په سریزه کې راغلي شریعت د جامو لپاره ځانګړی ارزښت ورکړی او یوازې د انسان د بدن پټولو وسیله نه ده بلکې دا له آدابو او دینی لارښوونو سره هم تړاو لري. په دې لایحه کې د اسلامي امارت تر واک لاندې د ښوونیزو ادارو د زده کوونکو جامې له لومړي تر 9 ټولګي آسماني ښودل شوي او ورسره د سپین خولۍ یا پګړۍ پر سرول هم اړین بللي دي. همداراز په دغې لایحه کې له 10 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو جامې سپین رنګ ښودل شوی او ترڅنګ د پګړۍ پر سرولو سپارښتنه هم شوې ده. د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په لایحه کې ښوونکو ته سپارښتنه شوې چې کمیس، پرتوګ، پګړۍ او یا هم خولۍ ورسره واغوندي. اسلامي امارت په دې لایحه کې ټولو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې د تنګو او چسپو جامو له اغوستلو دې ډډه وکړي. دغه راز اسلامي امارت په یاده لایحه کې د خپلو مدرسو له زده کوونکو غوښتي چې هغه کمیس، پرتوګ او پګړۍ دې واغوندي چې له ملایانو سره مناسبې وي. د اسلامي امارت د جامو په جوړه شوې لایحه کې پر زده کوونکو او ښوونکو د اسلامي جامو د اغوستلو پر پلي کېدو ټینګار شوی او خبرداری ورکړی چې د نه پلي کېدو په ترڅ کې له غبرګون سره به مخ شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.